ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. څه ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې آیا یو کس چې کوم دوماندیزلي تر دا دمه یې اسناد نه اخیستي هغه سوسیال کور دپاره دومان کولی شي او که نه؟ نو غواړم چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم او تاسو ته هغه موضوع بالکل واضح کړم. ګورئ ملګرو، دلته چې هر کله تاسو هغه ملګري چې کوم په چاپه کې لاړ شي او کوم د اسنادو نه مخکې چې کوم دولتي ځای واخلي، نو دغه ځایونه چې کومي دا مختلف ادارې ورکوي. مطلب لکه اوفیس شو، فرانسزیل شو، دغه ځایونه داسې نورې مختلف ادارې دي چې دغه ځایونه ورکوي دوی ته. نو دغه ځایونه ستاسو دپاره چې کوم درکول کېږي دا عارضي، مطلب 6 میاشتې یا 9 میاشتې یا 1 کال ستاسو کونټخه دوی سره. د لوژمه سوسیال چې کوم دی، دې نه مراد هغه کور دی چې کوم ستا عمري چې کوم تاله درکول کېږي د سوسیال له مغي طرف نه تاله درکول کېږي او هغه ستا عمري کوري. نو آیا دغه پوښتنه دا وه چې آیا یو کس چې کله تر دا دمه اسناد نه اخیستي او د لازلي کړی دوماندیزلي دی کولی شي دغه کور ته دومان وکړي او که نه؟ بله دې کور کې دا خبره ده چې دغه کور چې کوم دی دغه پروسه چې کوم دا په کلونو ډېر وخت اخلي. نو دې دپاره یو کس چې تر مثال دلته دوماندیزلي دی، دلته نوې راغلی، نوې پناه غوښتنه کړې وي، نو که چیرې دی دغه کوم وخت چې د تېرېږي دلته که دی دومان وکړي او دغه وخت کې حساب شي، نو د وجې دغه پوښتنه ما نه اکثره ملګرو کړې وه. نو د دې پوښتنې جواب دا دی چې بالکل یو کس چې هغه دلته راغلی، پناه غوښتنې کړي، دوماندیزلي تر دا دمه دی قبول شوی نه، اسناد یې نه اخیستي، نو دی بالکل کولی شي سوسیال کور دپاره دی دومان وکړي. نو دی دغه دومان څنګه کولی شي؟ په دې مخکې هم ما یو ویډیو جوړه کړې وه. د لاړ شي خپل سوسیال سره دې کینی، خپل سوسیال ته دې وایي چې زه سوسیال کور دپاره دومان کول غواړم، یا دې تللی شي د خپل مربوطه چې کوم د مغي ده هغې ته تللی شي او دی هلته نه فورمه راخیستلی شي، هغه فورمه به دې ډکوي او هلته یې بیرته په مغه مغي کې هغه فورمه ورکوي، یعنې دی په مغي کې هم دومان کولی شي. نو سوسیال کور دپاره هغه کس چې کوم اسناد نه لري یا تر دا دمه د اسناد نه اخیستي او د انټرویو دپاره منتظر یا د انټرویو ورکړي یا نه یې ورکړي دی، چې په هر حالت کې دی کولی شي چې د سوسیال کور دپاره دومان وکړي. نو زما هغه ټول ملګرو نه دا خواست دی، زه دوی ټولو ته دا مشوره ورکوم، هغه ملګري چې تر دا دمه اسناد نه اخیستي، دوی نوي راغلي، دوی دوماندیزلي، دوی اوس پناه غوښتنې دپاره خپلې پناه غوښتنې دپاره خپلې دوسیې لیږلي، نو دوی کولی شي چې سوسیال کور دپاره دومان وکړي. او دا ښه خبره ده، څومره وخت چې تاسو اسنادو پورې تېرېږي نو دا به ستاسو په هغه کور په هغه وخت کې حسابېږي او نو ستاسو هغه چې هر کله تاسو اسناد اخلئ ستاسو دومان به د مخکې نه مخکې شوی. بله دې کې مهمه خبره دا ده چې کله ستاسو دوسیه مغي ته لاړه شي، سوسیال کور دپاره لاړه شي، نو دا هلته په نمبر کې پرته وي. نو څومره مخکې چې تاسو ولېږي هغومره نمبر ستاسو مخکې زر راتللی شي، هغومره ستاسو چانسز ډېر دي چې تاسو د سوسیال کور واخلئ. نو دې دپاره دا ښه خبره ده چې تاسو اوس نه د سوسیال کور دپاره دومان وکړئ او تاسو یې کولی شئ. که چا نه یې کړي نو تر دا دمه هغو دې لاړ شي او خپل سوسیال سره دې خبره وکړي یا خپل مربوطه مغي چې کوم د هلته دې لاړ شي او سوسیال کور دپاره یې دومان وکړي. نو دوی هغه ملګري چې اسناد نه لري هغه بالکل کولی شي چې سوسیال کور دپاره دوی دومان وکړي. او که څوک د دولتي کور کې پراته یا مثال ځان یې ورکړی او دوی اسناد نه لري، دغه دولتي چې کوم چوکاټ دی دوی د اوفي په کور کې یا د فرانسزیل یا د بل ادارې په کور کې پراتی، دوی هم کولی شي چې لاړ شي او د لوژمه سوسیال یا سوسیال کور دپاره دوی دومان وکړي. دا به ښه خبره وي. نو تاسو خپل سوسیالان سره به مشوره وکړئ، لاړ شئ، فورمې ورته ډکې کړئ او تاسو دومان کولی شئ. بله یوه مهمه خبره تاسو یاد ولرئ چې د سوسیال کور دپاره کله تاسو دومان وکړئ، دغه ستاسو دومان چې کوم دی دا هر کال نوی کېږي. کم تاریخ باندې تاسو دومان وکړو هغه تاریخ نه بل کال 1 کال چې تېر شو تاسو بیا لاړ شئ، بیا فورمه ډکه کړئ، دغه دومان بیرته تازه کړئ. صحیح دی؟ ولې ستاسو وخت چې کوم دی هغه حسابېږي، هغه نه ضایع کېږي. نو آخري خبره دا کوم چې کوم ملګرو تر اوسه پورې دومان نه کړی یا سوسیال کور دپاره هغه ملګري چې اسناد لري، نو ته زما مشوره ده چې دوی دې لاړ شي او سوسیال کور دپاره دومان وکړي. دا بهتره خبره ده. نو مننه ملګرو، دا نننۍ ویډیو همدومره وه. تاسو چې هر څه پوښتنه لرئ تاسو زما په یوټیوب چینل ته په کمنټ برخه کې تاسو خپله پوښتنه کولی شئ او په آینده کې به زه هغې باندې یو تفصیلي ویډیو ستاسو دپاره جوړه کړم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس پارم، په مخه